اله چې په سر دی وهي ملګری دی ټوپک راکو بم راکو اله شابه زر کو دی خواشه نو کده د ورانکاری رد کی خوابت خفی او کده اغي ته مو چې ته کار کوي او ختم مو چې کار کوي دا خو به د سره مولا نشه د پاره جوړ کړ چې اغي په کې اغا منفي خبره خپل کشرانو ته وخی اغه نظام سره سوشل میډیا نه نو کچیرتا دغه تپانای موبایل د چا سره پلاس کی کنه نو سبا دغه تپانای موبایل تا سپلای وهله ډبول مرګونه یاد کړه غلو تینه د غلا طریقه زده کړه مثال په توګه باندې تدلته او روډ د په خارج کې د خبرې ورسره کې پدی باندې سره د په قلاري ویډیو خبرې کې آډیو خبرې کې مشکل نشته دا غینه بعضی په عصري علومو کې خبره کوو او بعضی په دینی علومو کې خبره کوو دا ولې هر عالم دا خپل وظیفه ګڼي چې زه د داسې خبره خلکو ته وړاندې کوم چې هغه صفا دین وي پاغې کې د چا خبره الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درو خان لار طول قدر منو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو ځل بیا ز عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې یم. زمونږه نننی بیان په عام حالاتو لږ غور او فکر کول، یعنی د یو څیز نه فائدہ غستل او هغې ته د فائدې په نظر باندې کتل. د هغې نه بعضې په عصري علومو کې خبره کوو او بعضې په دیني علومو کې خبره کوو. نظرونه توپیر لري. د مثال په توګه باندې قرآن او حدیث دا د انسان د هدایت دپاره راغلی، مگر هغه خلک چې هغوی د قرآن او حدیث نه استفاده غلطې طریقې سره کوي، هغوی کولی شي شکوک او شبهات د انسانانو زړونو ته ورواچي. لکه مثال په توګه باندې قرآن عظیم الشان کې راځي یهودیانو ته چې کله به وویلی شو صحابه کرامو به ورته وویلې چې راځئ زمونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته کښېنئ، که خبرې مو خوښې شوې ویې منئ، که خوښې نه شوې نو خبرې به واورئ، مجلس به واورئ، ځئ به. د زور خبره نه ده. نو دی بدبختانو جواب ورک چې زمونږ زړونه د علم نه ډک دي، موږ بل چاته ضرورت نه لرو، نه د بل چا پوهې ته ضرورت لرو، نه د بل چا رهبرۍ ته ضرورت لرو. قرآن عظیم الشان ویلې وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الله رب الجلال وی دوی داوی چې زمونږ زړونه بندي په پردو کې د علم نه ډک دي. الله رب الجلال فرمای بلکې لعنت دی د دوی په قول باندې، ملعونین دي. نو ګوري د پیغمبر د وینا تعبیری غلط وکړه، د الله د غضب سبب وګرځېده. مغضوب علیهم کې راغله. دویم مثال قرآن عظیم الشان کې راځي
کله چې د زکات بحث راغی او د صدقاتو بحث راغی نو دی یهودیانو منافقینو یو خبره مشهوره کړه. دا منافقینو یهودیان ځکه وایو چې د یهودیانو چمچی په مسلمانانو جامه کې منافقین وایي، ځکه عیسویانو دومره لاسوهنه په اسلام کې نه کوله لکه څومره چې یهودیانو کړې. او دا سالمه خبره ده چې قرآن عظیم الشان څومره د یهودو نه ګیلهمن دی دومره د نورو قومونو نه ګیلهمن نه دی. متاسفانه چې مسلمان اوس په غېږ کې ننوتی او خبرې ته آمنا وسلمنا وایي. بهر تقدیر نو دوی دا خبره خوره کړله چې الله رب ذوالجلال فقیر شوی دی، العیاذ بالله. الله زموږ نه پیسه غواړي. الله رب ذوالجلال د دې دوه غټ جوابونه وکړه. یو دا ان الله فقیر ونحن اغنیاء، د دې خبره ذکر کړه. یهودیان دا وایي، منافقین دا وایي چې الله فقیر دی العیاذ بالله او مونږه غنیان. الله رب ذوالجلال جواب کہ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله الله هو الغنی. اے انسانانو تاسو ټول الله ته محتاج یې، الله چاته محتاج نه دی. تاسو ټول انسانیت الله ته محتاج یې. والله هو الغنی، الله غنی ذات دی، بے پروا دی، د چا پروا نه کوي. ټول که انسانان دی او که پیریان دی الله ته محتاج دی. الله رب ذوالجلال چاته محتاج نه دی. الله الصمد ذات دی. بل جواب رب العالمین جل جلاله داو که چې دا یهود وای چې په منګه باندې الله تعالی نعمتونه بند کړه نو الله رب ذوالجلال بخیل شوی دی العیاذ بالله. جواب الله تعالی وکړه بل یداه مبسوطتان، د الله لاسونه فراخ دي، الله بخیل نه دی، نه بخیل شوی. وګورئ د زکات نه هغې تعبیر واغست په فقیرۍ باندې، الله رب ذوالجلال ملعونین وګرځول. همدغه قرآن و حدیث دی منافق اخلی د اعتراض په طور باندې او مسلمان اخلی د پوهې په اعتبار سره. ملحد چاته وایي چې د قرآن عظیم الشان د آیاتونو د هغې د معانیو غلط افهام و تفهیم خلکو ته ورکوي. ځکه قرآن عظیم الشان فرمایي الذین یلحدون فی آیاتنا، هغه خلک چې الحاد کوي جبه اړی زمونږ په آیتونو کې، زمونږ د آیتونو پوهه خلکو ته غلطه ورکوي. لکه هغې دا وایي چې زکات مطلب پاکوالی دی، نو وآتو الزکات مال پاک وساتئ. او یا صلات په معنا د دعا سره راځي نو بس دعا وکړئ، مونځ ته ضرورت دی وغیره وغیره. دغسې راځو د تابعینو دور ته کته کیږو. د تابعینو په دور کې هم داسې خلک موجود ول چې هغوی د قرآن عظیم الشان په ظاهره باندې معنا یو رقم واخله او باطن کې به ورانه کو چې د منافقینو چمچې وي. هغه علماء کرام پر روافض باندې یاد کړه، محدثین کرام را پاسېدل، ډېر روایات منګړتې را جمع کړل، غلط روایات را جمع کړل او هغه امت ته پیش کړ. د هغې د جملې نه تقریبا امام مسلم رحمه الله په 83 راویانو باندې ډزې کړي. یو پکې په نامه د عبدالقدس دی چې ډېر خراب کړی، دروغ یې ورته ثابت کړي. حتی تر دې پورې چې علامه واقدي هم ترېنه خلاص نشه، په دې باندې مراتب شو. نو وی ویلې چې په سند د احادیثو کې دی قابل د قبول مګرځوئ، دا صاحب د حجت نه دی مګر د تاریخ او د سیرت په فن کې به د دې قول ته اعتبار. یا محمد اسحاق شه،
حتی امام تبری رحمه الله باندې مراتو شوی دی د تحقیق د وجنا. خدا به هر تقدیر جدا مسله ده. دا مې دې پورې ول الله دې د محدثینو په قبرونو د انوارو باران کی. هغې راولګېدل دغسې خلک چې هغې د اسلام په جامه کې غلط کارونه کول هغې ښکاره کړه، بلکې په هغې کې کله ناکلې وچو سر لامدم سوځېږي. د هغې د وجې نه بعضې ښه هم د بعضې محدثینو ښکار وګرځېدل. دا د احتیاط د وجې. امام ذهبي رحمه الله اسماء الرجال کتابونو کې چې کله بحث کوي، یا ابن عادل او یا امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیهم اجمعین، یا علامه دارقطنی، یا امام ابو داود، یا امام بخاری رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین، دا ولې دا بحثونه کوي؟ ځکه چې د خلکو هغه غلط خبرې ذهنونو ته ښکته شوي هغه د ذهن نه وباسي. مستقل کتابونه پې ولیکل چې دا خبرې دا واقعات صحیح نه دي. جمله د هغې نه زمونږ ستاسو د دې وطن ځلېدونکی استوری او د احنافو پوزه چې هغې ته عبدالحی لکنوي رحمه الله د احنافو مجدد وی، ملا علی قاری رحمه الله هغه هم په دې باندې مستقل کتاب ولیک. دا ولې هر عالم دا خپله وظیفه ګڼي چې زه د داسې خبره خلکو ته وړاندې کړم چې هغه صفا دین وي، په هغې کې د چا خبره. نو په هغې کې محدثین را پاسېدل، فقها را پاسېدل، مجتهدین را پاسېدل. الله خپل خلق خپل رجال دې ته پیدا کړي وو، بحثونه یې پرې وکړه. خبره سر ته ورسوله. هغې اختلاف را واخسته، نو هغې په دین کې وردننه که دین یې ترېنه جوړ که، امت ته یې راښکاره که چې دا مسائل د دین دي. خو ما ورته خبره بیرته وران کړه. څلور واړه مذاهب د شریعت دي، خو په موتا پکې کو تک تکړلو لاس جنجال موتا جوړ. اوس هم داسې خلک شته چې د ښه خبرې تعبیر غلط کوي. تاسو به کتلي دور حاضر ته راکوزېږم. دور حاضر کې دین به یو طرف ته پریږدو، هغه کې خو مثالونه مې ورکړه. اوس هم همغه ترتیب را روان دی. د نبی علیه السلام دور نه چې کوم منافقین پاتې، د منافق بچي ورانې کوي او د صحابو بچي د دین د زده کړې دپاره تکلیفونه برداشت کوي. ښکاره خبره ده. هغه وخت کې چې یهودي په آرام ناست نه و، د دین د ګډوډوالي کوشش یې کوو، نو اوس چېرته په آرامه ناست؟ اوس خو لا کوشش کوي، ځکه چې اوس خو سوشل میډیا ده او خبره بله خبره ټول پکې راځي بهر ته. نن سبا وخت کې چې زمونږ او ستاسو په لاسونو کې د بعضو ورونو په لاسونو کې سوشل میډیا راغلی ده، چې هغې ته فیسبوک وایي، یوټیوب ورته وایي، او یا میسنجر ورته وایي، او یا ورته ټیلیګرام، واټساپ ورته وایي، ایمو ورته وایي، وغیره وغیره. دا ټول چې راواخلې نو کفارو د دینه د خپل ځان او د وطن د ګټې دپاره ډېر کارونه واغستل، مګر مسلمان متاسفانه سوشل میډیا کې لړل تپل شروع کړ. یو پسې کنزل، بل پسې کنزل، یو پسې بدره دی، بل پسې بدره دی. علما پکې سپک شول، د خاورو سره خاورې شول. درانه علما سپک شول، درانه خلق سپک شول، با عزت خلق بی عزت شول. ډېر په تاسف سره دا خبر اوې د ټولو نه غټ دته افسوس خبره خدا ده
چې د علماو د صحت او د علماو د گمراهۍ فیصله عوام کوي. دا ولې بس صاحب هر چا سره په لاس کې سوشل میډیا ده چې څه بدې ردې ورپسې وایي. یو خو په دې جنجال وړېدلو بعضې خلک دي هغې چې راواخلي بس کله د یو جلۍ عکس واخله هغه په فیسبوک باندې واچوه، کله د بل جلۍ عکس واخله، کله د بل واخله. چا د هندوستان د نجونو عکسونو ته پښې تمبه کړي دي. څوک پکې خپل ګپ شپ لګوي، کافر ته خپل ځان دپاره فایده اخلي. او اوس لا دې سره سره د علماو د بدنامۍ دپاره د علماو په نوم باندې اډې جوړه شي او په هغې کې بیا ورانۍ کړي. الله اکبر. الله دې زموږ او ستاسو ټولو حفاظت وکړي. یا که چېرته مثال په توګه باندې سوشل میډیا نه وي نو که چېرته دغه تپڼی موبایل د چا سره په لاس کي که نه نو صاحبه دغه تپڼی موبایل دا سپلی دا چې څوک پیدا کړي نو صاحبه ورپسې اسانه کار دی. اوس پکې د پابجي گیم راغلی نو صاحبه بستره کې دننه پروت دي، دننه بستره کې چغې شروع کړي، اله اوله دې خوا شه، پاسېږه، زر راځه، اله دا خوا شه، بم یې در وغورځوه، اله چې په سر دې وهي ملګری دی ټوپک راکو، بم راکو، اله له شابه زر کو زر کو زر کو دې خوا شه. بس د دې دپاره ټول ژوند دې په دې کې تړلی. افسوس چې موږ په دې کې کتابونه ډاونلوډ کړی وی، په دې کې موږ کتابونه کتلی وی، نایاب کتابونه پکې پراته دي، نایاب کتابونه پکې پراته دي. او مگر موږ د څه دپاره استعمالوو؟ بعضې خلق داسې دي چې هغوی د وراني دپاره استعمالوي، د خو دپاره نه استعمالوي. یا بعضې شیطان طبیعته خلک دي، بعضې شیطان طبیعته خلک هغې کې هم دا عادت وي. نو هغه د نبی علیہ السلام په دور کې منافقین ول نو اوس خو هغه بچي شته که نه شیطان طبیعته غوندې خلک خو شته که نه؟ را روان دي پسې سلسله کې را روانه ده. منظور مې دا و چې ډېر په افسوس سره دا خبره کاش چې موږ هم د خپل د ژوند د فایدې دپاره څه اخیستی وی. ټلویزیون دی، سریالونه جوړ کړل خارجي هیوادونو، د څه دپاره جوړ کړل؟ د ده دپاره جوړ کړه چې هغې پکې هغه منفي خبرې خپل کشرانو ته وښیي، هغې نه ځان وساته. افسوس، صد افسوس. زمونږ خلکو چې سریالونه وکتل جنګ یې ته یاد که، جنګ یې ته یاد که، وهل او ډبول او مرګونه یاد کړه، غلو ته نه د غلا طریقه زده کړه، قاتل ته نه د قتل طریقه زده کړه، مجرم ته نه د جرم کولو طریقه زده کړله. دا ټولې لارې هغه منفي خبرې موږ راواخیستلې او مثبت مو نورو خلکو ته پرېښود. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې افهام و تفهیم غلط دی، فهم د خلکو غلط دی. د خلکو هغه فکر نه دی چې کم فکر انسان ته فایده ورکوي. که دا موږ راغستی وی اختلاف مو علماو ته پرېښودلی وی او خپل د ضرورت مطابق مو استعمال کړی وی، دا به څونه ښه کوره فایدې هم پکې شته که نه. مثال په توګه باندې ته دلته یو ورور دی په خارج کې دی، خبرې ورسره کوې په دې باندې زړه دی په قلارئ، ویډیوي خبرې کوې، آډیو خبرې کوې، مشکل نشته. منظور مې دا و عزتمندو، هر یو سیز منفی او مثبت اثرات لري، باید چې منفی طرف ته لاړ نشو، مثبت راوخلو. دا زمونږ د ګټې دپاره او زمونږ د ژوند دپاره یو ښه نمونه. بعضې خلک دوس هم کتابونه د احادیثو ګوري مګر د جګړې دپاره، د اختلاف دپاره.
زه یو ځای ته لاړلم، ما نه یو چا پوښتنه وکړه، پوه وم زه د دې سړي پوښتنې باندې زه پوه شوم چې د ده دا پوښتنه د وراني دپاره ده. ما ته وایي چې مفتي صاحب کم امام نه چې مقتدي خفه وي نو مونځ ورپسې کېږي؟ دا خو مشهوره مسله ده. خلکو عوامو دا اورېدلې دي چې بس امام نه خلک خفه وي مونځ ورپسې نه کېږي، خو په دې نه دي پوه چې دا خفګان د څه شي کومه درجه کې وي، د دین په خاطر دی که دنیا په خاطر دی. زه پوه شوم چې سړي کې ورانه و، نو ما ورته وویل چې د کم امام نه مقتدي خفه نه او کم امام نه ټول مقتدیان خوشحاله دی امام پسې مونځ نه کېږي. ولې؟ په دې مقتدیانو کې خو به ټول خلک نه وي که نه، ورانکار یې پکې، نو که دی د ورانکارۍ رد کړي خوا به ترې خفه وي، او که دی هغې ته م وایي چې ته ښه کار کوې او ښه ته م وایي چې ښه کار کوې، نو دا خو بیا د سره ملا نه شه، دا خو بیا د سره په دین باندې پوه نه شه، دی خو بیا د سره د دین هغه حق ادا نه کړه چې باطل ته باطل او حق ته حق ونه وایي. ما ورته ویل چې کم یو امام نه مقتدي خفه نه وي مونځ ورپسې نه کېږي. ولې؟ مال د باطل به رد کوې او د حق به طرفداري کوې، او دا چې پیغمبر هم کړی د پیغمبر هم مخالفین موجود وو نو د عالم بم مخالف موجود وي. رب العالمین جل جلاله د مونږ او تاسو په حق باندې ثابت قدمه کړي. باقي مې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.